ورله ورکه او ما ته زاړه یادونه بیا تازه که یو ډب خو خامخا دې ورله ورکه. د دغه شعرونو خالق نیازک خان له راته بلنه ده چې راشي او خپل شعرونه شریک کړي. ډېره ډېره مننه تاجه. اول خو شعرګړه ادبي ټولنه چې کومه ده 20 کاله یې پوره کړله په هغې باندې فضل صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړلې، ملنګ صاحب ته یې وکړې او اوس هغه ملګري را روان دي څنګه چې فضل صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې خدای دې 20 کاله نور راکړي چې دغه نور ملګري هم ورسره بیا ووینو. ډېر ملګري له دې دنیا نه هغې دنیا ته تللي دي، خدای دې هغوی ته مغفرت نصیب کړي او په دې ټولنه کې یا د پښتو دپاره چې څومره خلک کار کوي او د زړه نه کوي نو خدای دې ولې اوږد ژوند ورکړي. شعرونه به ووایم چې د ځینو خلکو نه په مخه ځمه، د ځینې خلک سر ته نه خېږومه، د ځینو خلکو نه په مخه ځمه، زه ځینې خلک سر ته نه خېږومه، په خپله ګرځمه په لوړو غرونو خو ځینې خلک غر ته نه خېږومه. ډېره مننه او خدای دې دا نه کړي. او 2 شعره نور دي چې خدای دې دا نه کړي چې دروغ دروغ زه ولیکمه، خدای دې دا نه کړي چې دروغ دروغ زه ولیکمه، خدای دې دا وکړي چې رښتیا رښتیا زه ولیکمه. او ما پسې هر سړي په هر ګوټ پیر لیدکې رڼا که زر د دوی قصه زه نن سبا ته ولیکمه. نوې غزل به ووایم، هغه مې نه دی ویلې ده راغاړې وزه اشنا هیڅ څوک نشته، راغاړې وزه اشنا هیڅ څوک نشته، ستانه بغیر خو زما هیڅ څوک نشته. راغاړې وزه اشنا هیڅ څوک نشته، ستانه بغیر خو زما هیڅ څوک نشته. او په هر ماښام ځان پسې چغې وخم زما په شان تنها هیڅ څوک نشته. په هر ماښام ځان پسې چغې وخم زما په شان تنها هیڅ څوک نشته. او چې قدم اخلم احتیاط کومه، چې قدم اخلم احتیاط کومه، را پسې اوس د دعا هیڅ څوک نشته. چې قدم اخلم احتیاط کومه، را پسې اوس د دعا هیڅ څوک نشته. او دردونه هر سړي بلا را کړي خو د دردونو دوا هیڅ څوک نشته. دردونه هر سړي بلا را کړي خو د دردونو دوا هیڅ څوک نشته. او دا هغه ټپه ده چې پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي، پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي، زما په لاش ته جړا هیڅ څوک نشته. پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي، زما په لاش د جړا هیڅ څوک نشته. او پښتانه څوک وژني پسې وژني، پښتانه څوک وژني پسې وژني، په دغه باب د وینا هیڅ څوک نشته. پښتانه څوک وژني پسې وژني، په دغه باب د وینا هیڅ څوک نشته. او ستا په دې دومره لوی جهان کې خدایه، شاکر صاحب ستا په دې دومره لوی جهان کې خدایه، زما د زړه د رضا هیڅ څوک نشته. ډېره ډېره مننه، مهرباني ډېره مننه. ما څومره په خوارۍ ورته ورو ورو خبرې زده کړې، کنځل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې. اوس ماته وایي غلی کښېنه ته په څه پوهېږې، اوس ماته وایي غلی کښېنه ته په څه پوهېږې، زه غلی ښه یم اوس زما بچو خبرې زده کړې. او صادقه خبرلوسه د خبرو چل دې زده دی، راځه که نه که موږ درنه یو څو خبرې زده کړې.